السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې په چین کې مې 2-3 ورځې تېرې کړلې. زما په فکر باندې ما قبلې ته لمونځ کاوه، خو 5مه ورځ یا 4مه ورځ بعد مې پلار و که کوم قریب راغلی، هغه ویل ته خو لمونځ غلط کوې. نو ده ویل دا زما لمونځونه و څنګه دي؟ نو بیا مې پوښتنه ورڅخه وکول چې هلته یو څوک و چې پوښتنه ورڅخه وکړي، ولیا څوک نه و. محترمه فقهای کرام وایي که سړي ته په قبله کې شک ور پیدا سو، نه ور معلومېدله، نو بیا دې له یو چا څخه پوښتنه وکړي چې قبله کوم طرف ته ده. نو که هغه دونه څوک نه و چې دی پوښتنه ورڅخه وکړي، نو بیا د دی فکر وکړي چې د دی یقین هرې خواته سو، بس هغه طرف ته دې لمونځ وکړي. که بل وخت دا معلومه سو چې ده چپه لمونځونه کړي دي، لمونځونه یې صحیح دي، په دې کې څه مشکل نشته. فتاوی هندیه صفحه 4 الفظ ثالث په استقبال قبله. او دغه رنګه نو فقهای کرام وایي 4 نفره دي په سفر باندې روان دي سره، او شپه ورباندې راغله، قبله نه ور معلومېږي، وریا څه ده؟ یعنې یوه شرق ته لمونځ وکړي، بل غرب ته، بل جنوب ته، بل شمال ته. د ټولو لمونځونه صحیح دي، ځکه دا هر سړي دا فکر دی چې دغه طرف زما دپاره قبله ده، دا ځوانې غالب ته اعتبار ده. نو محترمه په داسې مواضعو کې په کفري ممالکو کې چې له داسې مشکل سره یو ځای کېږي، پوښتنه کوي. که پوښتنې څوک نه و، بیا څه مشکل نه لري، خپل فکر وجنګوه چې هر طرف ته یقین و، هغه طرف قبله ده ستا په حق کې. او نن په ما باندې دغه پېښه هم وسوله، ستړی ومه، ماښام تقریبا تر 2 بجو پورې د مېلمنو سره ناست ومه. نو سهار بیا یو خواته تللی وم، کار مې و، ماپښین چې رالم د مولوي صاحب کوټه کې په لمانځه ودرېدم چې ورننوتم، مسله هوار و، باره چابک په لمانځه ودرېدلم. ته مال چای راوړه، خو دومره ستړی یم. ما 4 رکعته سنت وکول، دی چې رالی وایي پر کومه خوا ولاړ یم؟ ما ورته ورکه ده قبله. بیا طرف را وښویم، طرف ما ته هم را معلومېدی، خو زه سره بداله وم. بیا مې بیا تا ته سنتو یاده وکوله، لمونځ مې سم هغه طرف ته وکړي چې قبله وه. والسلام. نو اوس په داسې صورت کې چې اوس زه خطا وتلی یم، نو دلته بیا د زما خطا ته اعتبار نشته، هغه لمونځ به بېرته راګرځوم، ځکه دلته خوا د څوک شته چې سړی پوښتنه ورڅخه وکړي. او بل چې تر کوټې راوتلی وای، اندازه دستي را معلومېدله چې هغه لمر دي، هغه لمر خاطي دي، هغه لمر لوېدي دي. نو په داسې ملکو کې چې هلته بیا څوک نه وي چې پوښتنه ورڅخه وکړي، او درک هم نه درته کېږي، بیا خپل ځوانې غالب ستا چې څنګه ګمان وي هغه ته اعتبار ورکوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.